وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور ذهني مریض دا رښتیا ذهني مریض ده. پوښتنه یې کړې ده چې په زنا باندې کفاره شته که نشته، او که نه وي نو څه دلیل کیدی سي چې په جمعه کفاره سته په زنا نسته؟ د چا ویلې چې نسته محترمه؟ هم په زنا باندې کفاره سته وروره، او هم په جمعه باندې کفاره سته. دا ذهني مریض د له عنوان نه لري که وروره دا لیونتوب به د نورم ډیر سي، ځکه اسم په مسما کې تاثیر کوي وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. مولوي زین الله زاهد په نامه د ننګرهار ولایت نه پوښتنه کوي. حاملې ښځې ته چې د ښځې په نس باندې بچی وي روزه ورته خوړل جایز ده محترمه؟ بالکل جواز ورته لري. الله دې جوړ لره. حتی که د بچي د ضیاع حالت و یا بچي ته تاوان رسیده بیا ضرور د چې وی خوري. الله دې جوړ لره محترمه، کامیاب اوسې. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور الله محمد له لوګر ولایت نه پوښتنه کړې. دغه پوښتنه بعضې نورو ملګرو هم کړې ده. مونږ چې وایي خوله کې لاړې وي داسې یو تېروي داسې یو قسم خوند کوي. محترمه ځان نه زتي لیوني مه جوړوئ. خوله کې مو چې لاړې ولې دغه لاړې که خوند لري که نه لري، یو خو داسې چې وینه ورسره ګډه سوي وي هغه د وینو خوند ورسره یا بېله مسله ده. نور په لاړو باندې روزه نه ماتیږي ورونو. الله مو جوړ لره، کامیاب اوسئ. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عاجز رواحه په نامه پوښتنه کړې ده چې په یوه جي کې یوه جمع وسوله بیا په هغه جي بله جمع څنګه ده؟ چې تکرار د جمع راځي چې هیئت بدل سي پروا نه کوي وروره. مثلا اوله جمع د پاره اقامت هم ویل سوی، امام هم په هغه جي ولاړ ده. جای دې بدل سي یا د اقامت نه ویل کیږي پروا نه کوي. فقهاو فتوا کړې ده وروره.